آیا ازادي ورځ افغانانو ولمانځله؟ آیا د تیر په شهر افغانانو د ازادي ورځ څخه خوند واخیسته؟ د افغانستان 102مه کلیزه د طالبانو موجودیت کې څنګه ولمانځله؟ سلامونه او نیکې هیلې، هیلهمند یم چې تاسو په ښه یاست او روغتیا مو برخه وي. د ای بي سي میډیا ګرانو کتونکو پام وکړئ د دې مهال مهم راپور ته. بیان عبدالله حافظ. نن د 28 اسد د افغانستان د خپلواکۍ 102مه کلیزه ده. په دې کلیزو کې افغانان ډېر شانداره منظم لمانځي، لکه د بیرغ پورته کول، ډول او سورنۍ غږول، کوڅو ته وتل، ښارونو ته وتل، واټونو ته وتل او د ازادۍ چغې وهل. پوښتنه راولاړېږي چې په دې وخت کې چې طالبانو موجوده نظام دی، نو افغانانو ازادي ورځ څنګه ولمانځله او کومې ستونزې وي پکې؟ نو په ستونزو یې مونږ سره بحث کوو. لومړۍ ستونزه خو دا وه چې طالبانو بیرغ نه پرېښوده، زیاتره کسانو څخه یې بیرغ واخیست او زیاتره بیرغونه یې هم وشکول. همداسې طالبانو په زیاتره واټونو کې خلک ووهل او طالبانو خلکو څخه بیرغ واخیست، خلک یې وشړل او خلک یې پرې نه ښودل تر څو د ازادۍ 102مه کلیزه لکه د تیر کلیزو په شان ولمانځي. ډېری خلکو د خپلو کورونو څخه بیرغونه راخیستي ول، همداسې ډېری خلکو په رکشاو بیرغونه لګولي ول، زیاتره خلکو په خپلو موټرونو هم بیرغونه لګولي ول او د دې ورځې لمانځنه یې کوله. خو زیاتره خلک طالبان د مقاومت سره مخ شول